هی ګایز څنګه کولی شئ تاسو چې خپل موبایل د بغیر ټچه استعمال کړئ. نن مې درله داسې یو خوندوره ویډیو راوړې ده چې داسې خوندوره ویډیو به تاسو هېڅ چېرې نه وي کتلي او نه به درله داسې خوندوره ویډیو چا راوړې وي. نو په نننۍ ویډیو کې موږ دغه طریقه درښیو چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل موبایل د بغیر ټچه استعمال کړئ او کله چې دغه طریقه تاسو په خپل موبایل کې وکړه نو یو به ستاسو د موبایل ټچ په حفاظت کړی شي او یو به تاسو خپل موبایل د بغیر ټچه استعمالوئ. نو بیا څنګه کولی شو موږ چې خپل موبایل د بغیر ټچه استعمال کړو. نو بیا مهرباني راسره وکړئ چې ویډیو راسره تر پایه وګورئ. کوم ملګري زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي وي تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او فیسبوک پیج هم فالو کړئ دغه رنګې معلوماتي ویډیوګانو لپاره. نو دې لپاره به لاړ شئ خپل موبایل کې پلی سټور اپلیکیشن ته او پلی سټور به آن کړئ. پلی سټور هم چې کله آن کړو نو تاسو به د سرچ بار کې به تاسو ولیکئ دلته به تاسو ولیکئ وایس ایس ایس به دلته ولیکئ ټیک شو. دلته به تاسو ولیکئ وایس ایس ایس به تاسو ولیکئ او دغه به تاسو سرچ کړئ ټیک شو. کله چې وایس ایس ایس ولیکو نو دغه به تاسو سر کې دغه ایپس به تاسو ته ښکاري دا ایپس به تاسو ډاونلوډ کړئ ټیک شو. نو دې خوا راشئ دا 50 میلیون خلکو ډاونلوډ کړی دی د خپل موبایل ټچ د حفاظت لپاره ټیک شو. نو دا به تاسو ته ښکاري 50 میلیون خلکو ډاونلوډ کړی دی او تاسو ته پته ده چې په 1 میلیون کې 10 لکه خلک وي او دا 50 میلیون خلکو ډاونلوډ کړی خپل موبایل د ټچ د حفاظت لپاره. نو دا الریډي زما سره انسټایل دی او تاسو به ځان له انسټایل کړئ. نو کله چې انسټایل کو نو په دغه اوپن به داسې کلیک واخلئ. کله چې دغه کلیک واخیستو نو تاسو ته به راشي اوکې دې به اجازت ورکړي ټیک شو. په اوکې به داسې کلیک واخلئ. کله چې په اوکې کلیک واخیستو نو به تاسو ته دغه رنګې انټرفیس وشي او تاسو ته به ښکته ښکاري وایس ایس ایس. په دا وایس ایس ایس به داسې کلیک واخلئ. کله چې په دغه باندې کلیک واخیستو نو دا زموږ څه اپ دی دا به تاسو آن کړئ ټیک شو. او دلته به ښکته راشي اوکې په اوکې به کلیک واخلئ. نو اوس دغه زموږ څه آن شو. به تاسو راشئ بیک ته او بیک ته چې کله راغلی نو دلته به تاسو ته ښکته ښکاري د ګول دایرې دغه به تاسو ډکې کړئ ټیک شو. دغه به دغه رنګې پول بیا کوئ. کله چې پول کو نو تاسو به ښکته ښکاري کنټینیو په کنټینیو به داسې کلیک واخلئ. کله چې دغه باندې کلیک واخیستو نو اوس به تاسو ښکته راشئ او په دې کې به دغه دایرې به تاسو هم ډکې کړئ ټیک شو. دغه به تاسو هم ډکې کوي. نو بیا به تاسو په کنټینیو کلیک وکئ او کله چې په کنټینیو کلیک وکړو نو دلته به تاسو ته راشي ایلو دغه به ایلو کړئ ټیک شو. کله چې ایلو کړو نو اوس به راشئ بیک ته او تاسو ته به ښکاري دغه ایپس زموږ څه آن شو. نو اوس به تاسو څنګه کوئ نو دغه ایپس به تاسو کلیک واخلئ. کله چې په دغه باندې کلیک واخیستو نو تاسو ته بره ښکاري دا ایپس زموږ څه آن شو ټیک شو. نو چې تاسو څه دې ته وایي دا به هغه کوئ. تاسو دې ته وایي چې فیسبوک به ستاسو راکولاویږي. تاسو ته یوټیوب نو یوټیوب به ستاسو راکولاویږي. خو تاسو دې ته هر څه یادوئ نو دا به ستاسو سره بالکل دغه کار کوي او هغه به تاسو ته هغه ایپس آن کیږي ټیک شو. نو الریډي زما سره سکرین ریکارډر آن دی او کله چې سکرین ریکارډر آن وي دغه ایپس بیا کار نه کوي. نو بالکل 100% کار به کوي. ستاسو د موبایل لپاره د موبایل د ټچ لپاره ډېر فایده لري. تاسو داسې زموږ څخه کله داسې یو ایپس وي چې په هغې موږ بار کلیک کوو خو هغه نه آن کیږي نو په دغه وجه د موبایل ټچ سلو کیږي. نو کله چې دغه ایپس موږ ډاونلوډ کړو نو بیا زموږ د موبایل ټچ بالکل په حفاظت کې وي. نو چې تاسو دې ته څه وایي دا به هغه ایپس به ستاسو راکولاوي. که تاسو ورته یوټیوب وایي نو یوټیوب به ستاسو آن کیږي. کله چې تاسو یوټیوب آن شو نو بیا تاسو ورته وایي بیک نو بیرته به ستاسو بیک کیږي ټیک شو. تاسو ورته وایي واتساپ به ستاسو راکولاویږي. تاسو ورته میسنجر به ستاسو راکولاویږي. خو تاسو ورته هر څه یاد کلکولیټر به ستاسو راکولاویږي. تاسو ورته میسج به ستاسو راکولاویږي. نو تاسو ورته فون نو تاسو به فون ته تاسو ورته کال به ستاسو میلاویږي. هغه نمبر به ستاسو میلاویږي. نو ډېر خوندور ایپس دی او ستاسو د موبایل د ټچ لپاره ډېر حفاظت کوونکی دی. زه په خپله هم استعمالوم او تاسو څرنګه وکتو 50 میلیون خلکو ډاونلوډ کړی دی او په 1 میلیون کې 10 لکه خلک وي. یعنې هغې د خپل موبایل ټچ د حفاظت لپاره دغه ایپس خلکو ډاونلوډ کړی دی. نو بالکل
سیمپل طریقه وه، ډېره اسانه طریقه وه. او بیا چې کله دغه تاسو ان کو نو دې بیرته بندې دا به تاسو څنګه بندوئ نو تاسو به ښکته غاړه کې راکوز کړئ، تاسو به ښکاري د وایس ایسز دغه چې کله تاسو کلیک وکئ نو بیرته به دغه ایپس به تاسو بند شي. ټیک شو. نو په دغه طریقه باندې تاسو خپل موبایل کې دغه ایپس ډاونلوډ کولی شئ او بیا تاسو خپل موبایل د بغیر ټچ استعمالولی شئ. نو دا ویډیو د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم داسې باره کې معلومات حاصل شي. او که د چا د موبایل ټچ سلو وي، کار نه کوي، هغوی دپاره خو بیا بالکل دا ویډیو ضروري ده چې دا ویډیو خامخا وګوري. داسې ویډیو دپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او فیسبوک پیج هم فالو کړئ. اوس مو له راکړئ اجازت د لوی الله په امان.